د لوی او مهربانه څښتن تعالی په نامه قدرمنو هیوادوالو ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زه حشمت ستانکزی یم او تاسو د رڼا ټلویزیون څخه لومړنۍ ښکلې او په زړه پورې خپرونه او ډاکومنټري د پنجشیر له ښکلي ولایت څخه ګورئ. تاسو به د پنجشیر د طبیعي ښکلاو په اړه زیات اورېدلي وي او همداراز دا چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې طبیعي کانونه او معدنونه شتون لري، بدخشان، تخار، د افغانستان هر ګوټ او بالاخره پنجشیر هغه ښکلی ولایت دی چې دلته د نړۍ مشهوره زمرد پیدا کیږي. زمرد یو ښکلی تیږه او معدن دی چې تاسو یې کله په انځورونو کې ګورئ ښکلی ښکاري، کله چې نوم اورئ پوهېږئ چې د زمرد ارزښت څومره دی. خو دا چې نن موږ دلته راغلي یو د پنجشیر ولایت ته، د کابل څخه مو ساعتونه مزل کړی دی او راغلي یو پنجشیر بازارک ته. دا هغه کسان دي چې دلته فکر کوم چې په کارونو کې کار کوي، مسؤلیتونه لري، د سیمې خلک دي، دوی سره به هم خبرې اترې وروسته ولرو. بیا د بازارک نه موږ په ساعتونو مزل کړی، کله موټر کې، کله پیاده او کله هم د قنداغه جان چې د پنجشیر ولایت د خنج ولسوالۍ اوسېدونکی دی، ماشاءالله د ښکلي اس سره تر دې ځایه رارسېدلي یو. همداوس هم ګورئ زما غږ ته ګورئ چې نفس مې سوځېدلی او موږ له ډېرو ټیټو سیمو څخه تر دې ځای راپورته سوي او غواړو چې د زمردو هغه اصلي کانونو ته ورشو. د پنجشیر زمرد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خرڅلاو ته وړاندې کېږي او اوس لسګونه معدنونه دي چې د پنجشیر ولایت په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه په خنج کې دلته کیندل کېږي، د اوسني حکومت لخوا بولي ته وړاندې کېږي او دلته خلک پانګونه پکې کوي او بیا کله چې راویستل کېږي د نړۍ ګوټ ګوټ ته ځي. درنو لیدونکو، زموږ دا خپرونه دوام لري او تاسو به د دې خپرونې په لړ کې د دغه ولایت د مسؤلینو څرګندونې او خبرې هم واورئ. زه قنداغه خان تر دې پورې راغلی او اوس نور هم روان دي، ځکه چې کله دمه ختمیږي ساه مو سوځي نو بیا د اس څخه ګټه اخلو چې موږ سره تر پاسه پورې ولاړ شي. نو په دې هیله چې تر پایه پورې دغه ښکلې او په زړه پورې خپرونه وګورئ او په دې باندې باید ټول پوه شو چې دغه د افغانستان ښکلي زمرد له کوم ځای څخه راجېږي. هیله ده چې زموږ سره اوسئ. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. ما بعد د معادنو په بخش کې د پنجشیر ولایت هغه معادن لري چې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې داسې معادن نشته چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د معادنو اندازه د پنجشیر په ولایت کې 2000 ته ورسېده چې پروس کال هم موږ یو تخنیکی ټیم د وزارت ته راوستی یو، څه کال مو هم راوستی یو چې موږ تقریبا 900 معادن پنجشیر کې درلودل چې نوي ځایونه کشف او نور نوي ځایونه هم کشف شوي دي چې په باندې هم تخنیکی ټیم اوس مصروفه ده چې هغه هم کشف شي او تثبیت شي. نو الحمدلله د استخراج نه نیولې تر بولې پورې د یو شفاف او داسې یو پروسې لاندې د معادن دلته استخراج کیږي او بولې ته وړاندې کیږي چې یوه ذره هم په دې کې الحمدلله نه اختلاس ته نه شخصي ګټې له دې نه اخیستل کېږي، فقط هر څه چې راویستل کېږي 90% بیرته د پنجشیر ملت ته چې دلته کار پکې کوي هغوی ته ورکول کېږي، یا د افغانستان د نورو ولایتونو نه هم خلک راغلي دلته استخراج کوي او 10% یې ځي د بیت المال هغه ته ځي، خزانې ته ځي چې هغه په مختلفو پروژو کې له هغو هم استفاده کېږي. نو الحمدلله خلک هم راضي دي، نظام هم راضي ده او هیڅ شخصي استفاده د پنجشیر له معادن الحمدلله نشته، ټولې دي یو شفاف پروسې تر نظارت لاندې په استخراج کېږي. مخکې خو د معادن د زورواکو په لاس کې و، د هر چا خپل ځای معلوم و چې پیسې کله راوتلې فیصدي هغوی اخیستله او دولت ته هېڅ شم نه ورکړی. اوس الحمدلله هېڅ فرد واحد په شخصي استفاده نشي کولی، ځي د بیت المال خزینې ته ځي او کوم چې د بیت المال برخه د باقي مانده خپله خلکو ته په اختیار کې ورکول کېږي او کومې پیسې چې بیت المال ته ځي هغه یو خصوصي اکاونټ ورته په وزارت معدن کې جوړ شوی دی چې په هغې ځای کې جمع کېږي او بیرته د ټول افغانستان په پروژو باندې له همغه ځای نه مساوینه ډول باندې مصرفیږي او پروژه باندې کار کیږي. قنداغه هم له موږ سره د قنداغه خان د ښکلي اس سره یو ځای موږ سره وغوته وایي چې دلته لاره ډېره ستونزمنه ده، کله کله به د اس څخه سولۍ څخه ګټه اخلو او تر پازونو پورې به ځو. بریم قنداغه خان، بریم. پنجشیر ولایت د زمردو هغه د کانونو د استخراج هغه تصویرونه انځورونه در وښیو. دلته یو ملي تجار چې خپله د سیمې اوسېدونکی دی هغه هم را سره دی، خو هغه ماشاءالله
دومره تکړه دی چې له موږ څخه ډېر مخکې ولاړه. هغه هم دلته یو کان لري د زمرودو د رایستلو او استخراج. هغه سره به هم خبرې ولرو دا چې څومره په ټوله کې کانونه دلته دي او څومره استخراج کېږي اونۍ کې یا کال کې یا کوم اعمار چې دوی سره دي. هوا هم ډېره سړه ده ځکه چې دلته ممکن اوس په لوړو غرونو کې واورې هم اورېدلې او اوس هم واورین موسم دی. ورځ ده خو ژر ژر ځو چې وخت مو ضایع نه شي، ماښام را باندې ونه شي. خیر یو څه به ستړي شو. نو هیله ده چې تر پایه پورې موږ وګورئ او د زمرد ښکلې ننداره وکړئ. ځو خندقه خانه. ډېر ستونزمنه ده. اس ولې تر اوسه پورې ما کړې نه ده خو مجبور یو ځکه چې دې سیمو کې هغه غرنۍ سیمې دي چې کله د زمردو کانونو ته ځئ نور مشکله ده. سلو سره حرکت ورکړه خندقه. تاسو ګورئ چې د خنج ولسوالۍ د غرونو لړۍ ده او دا هغه غرونه دي چې دلته د زمردو کانونه دي او استخراجېږي، دلته بولي ته وړاندې کېږي او بېلابېل پانګوال پانګونه کړې ده. کانونه طبیعي زیرمې د یو هېواد د ارزښتونو څخه دي چې د یو هېواد د پراختیا، د یو هېواد په د بېلابېلو پرمختګونو یوه لاره ده. په کوم هېوادونو کې چې کانونه استخراجېږي ورته لاسرسی زیات دی، ښه بازار لري، هلته پرمختګونه زیات دي. افغانستان ته هم همدغه هیله ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه چې په تریلیونو ډالر افغانستان کې طبیعي زیرمې او کانونه موږ لرو او دا چې په بدخشان، تخار او نن چې پنجشیر ته راغلي یو دلته ډېر زیات کانونه شته ده. دا چې کله استخراجېږي یو خو د سیمې خلکو ته د کار زمینه برابرېږي چې وروسته به تاسو خبرې واورئ. بل دا چې اول همغه ولایت بیا ورپسې د هېواد نور ولایتونه پرې رغېږي، پلونه جوړېږي، سړکونه پرې جوړېږي او بل دا چې په نړۍ کې یو ښه نوم حاصلولی سو. زه ډېر ستړی شوی یم حاجي صاحب، ډېر لوړې نقطې ته رسېدلی، بیا هم باید څو دقیقې نور مزل وکړم تر څو پرې هغه لومړی کان چې دی د زمردو هلته ورسېږم. نو هیله ده چې بلتیا هم وکړئ. درنو لیدونکو او بالاخره ډېر ستړي او ستومانه د خنج د غرونو لوړو څوکو ته راورسېدو چیرې چې د زمرد کانونه دي. خو دلته راتګ ډېر ستونزمن دی. اول خو باید چې د امنیتي مسؤلینو، د سیمه ییزو چارواکو او هغه کسان چې د کانونو کې کار کوي د هغوی د همغږۍ پرته راتلی نه شي. بیا باید څو ځای اجازه واخیستل شي، د اجازې څخه وروسته بیا ځینې نور قانوني کارونه دي چې پارچه باید واخلي او بیا کله پیاده کله د اس څخه په ګټه اخیستلو، سولۍ څخه په ګټه اخیستلو تر دغه ځای رارسېږئ. خو ډېره ستره حوصله غواړي. اوس چیرې راورسېدو چې هلته کانونه دي، چپلاسه هم یو کان دی، وړاندې نور هم دي. حاجي صاحب چې دلته خپله هم یو کان لري دا م را پیدا کړه او د سره به خبرې اترې ولرو. وګورو چې دغه د استخراج لړۍ څنګه ده، څومره شفافه ده، کارونه څنګه دي، څومره کسان ته د کار زمینه برابره شوې. حاجي صاحب خوش آمدید. خوب است انشاءالله؟ بخیر و سلامت باشی. فیض الله خراسانی اسمم، مسئول معدن‌های خنج ولسوالی 3 اول. حاجی صاحب مقصد بالا شده، خودت ماشاءالله بسیار تایید میدی ماشاءالله، اما ما و کامرمن ما دیگه دید حالت مرتال نفس ما سوخته، بسیار مشکل است آمدن بجا. دیگه کسی که نابلد باشه کمی براش مشکل پیش میشه. اون خندق جان خودی دی. خندق جان تایید است. اون نام خدا دیگه مسکی وطنی و شیر ماست قیمه خورده دیگه. نه ماشاءالله تکرار است. حاجی صاحب با بیننده تشریف بکنید، بیننده تلویزیون رنا که در سراسر جهان ما را میبینه و در افغانستانی که من پیشتر گفتم که زمرد نام گرفتنش آسان، دیدنش خوش آدم، اما زمانی که میای با معدن بسیار زیاد مشکل است. چقدر در سراسر پنجشیر معلومات خود داری معدن داریم، بالخصوص در خنج چقدر معدن است و زمانی که استخراج میشه چقدر افراد این کار میکنه، چقدر مسلکی است. در این مورد بگین معلومات باز بس حالا دیگه هم دارم است پیش. تقریبا در حدود 4.5 معدن فعلا فعال است. از اینکه آدمی طول 4-5 سال که شده امارات اسلامی تقریبا 400-500 معدن در سایه ولسوالی 3 تا پریان میگیم اونجا جواز داده که قانونی فعالیت میکنن. 500 معدن 500 معدن قانونی فعالیت میکنن. در اوایل جواز پیسش کم بود، تقریبا 10,000 حال یک جزا که محیط زیست پیسش 60,000 تضمین میگیره، به خاطر امو یک کمی کارا ضعیف شده. خود در حدود چقدر نفر کار میکنن در این معدن؟ و این معدن خود گفتن که از 3 اول تا پریان و تا خنج در این مناطق است.
در حدود شاید یک 15-20 هزار نفر مصروف همین مدنا باشه جمله از کل این مدنا از اینجا تا از اولوسوالی سیاول تا پریان همیشه تقریبا 15-20 هزار نفر مصروف است. خب باز از دیگه ولایت ها میشه آمین کارگرها یکم مصرف والا شریک میشن میان باز کار میکنن باز مردم خود پنجشیر سهم میگیرن همین با هم پیش میره کار مقصد به مردم پنجشیر اینمی یک مصروفیت است مدن دیگه. خب بیشتر جوانای پنجشیر درجه مصروف از راه بیشتر جوانای پنجشیر مصروف می کار هستند دیگه تو شغل هم نارند این مدن مصروف هستند مصروف هستند جوانای پنجشیر زیادتر مصروف هستند. خب آقای سبیره بر ما بگین که امی طریقه زمان که به اعلان گذاشته میشه معادن این طریقه چه قسم است مثلا به کجا عرض میکنن عرض میشن شما به زمان که اعلان میشه و بعدا این پروسه که شروع میکنن در نخست مثلا معدن که حالا ما شما داخل میریم شروع کار چه قسم است با مواد منفجره انفجار میتین امر میگیرن چه قدم پروسه است این خب مواد تیزه میگیم شورا جور میکنن. خب معدنکارا با طریق اصلیش که طرز العمل که جور شده کمیته یک شرکت است اما مراحل قانونیش انجام میدن معدنکارا جواز دارن از موقعیت جوازشان بم میگیرن مواد میارن در معدن‌ها با وقتی که زمرت اخراج میشه به این مسئولین ما که 3 قماندان ها 4-5 قماندان کسی مزیج تا پریان دیگه با کسی که زمرت اخراج میکنه ما رو زنگ میزنه ما میایم در ساحه رسیل میکنیم مرلاکش میکنیم باز کمیته چند ارگان که از استخبارات از کمیسیون است قماندانی از یارا در جریان میمانیم باز ایره میاریم به ولایت در بولی با ریاست مدن دیگه ایره چیز میکنه به وزارت در کابل تماس میگیره دیگه اعلانات ها پخش میکنن به طور قانونی بول میشه تجارت از افغانستان از خارج در ولایت پنجشیر جمع میشن این به بولی آزاد چیز شروع میشه و عرضه میشه. خب مثلا برنامه ما شما کسایی که میرن مثلا بیرون از افغانستان است یا داخل افغانستان میخواد سرمایه‌گذاری بکنه میتونن اونا هم به تماس بگیرن بیاین و سرمایه‌گذاری بکنه در عرصه میتونن این خو یک کار آزاد از اینجا حکومت اسلامی هم به کسی پایبندی نمونده کسی که نه یا نه بیا تجارت میتونن در اینجا سهم بگیرن عرب میتونه عجم میتونه دیگه هر کسی که اینجا خواهش داشت باشه میتونه دیگه دارای یک چوکاتی که برابر کرده همین حکومت اسلامی میتونن بیان اشتراک کنن باز تجارت هستن از خارج حالی هم هستن خب باز ما تقاضای ما از تجارتی که یگان گپای را که از داخل افغانستان میشنن ضد نقیض و گپا دروغ است اینجا میتونن حساب شکل آسان آزاد بیان دیگه معدنکارا تماس داشته باشن شریک شون هیچ کدام مشکل ممانعت نیست هر کس میتونه بیاد. در کل معلومات داری که مثلا برزش چقدر زمرد در پنجشیر خود باشه در می 3 قسمتی که خنج و سیاول و پریان یاد کردن و دیگه که همین به قیراط سودا میشه فکر میکنم من کرید سودا کرید یعنی ما معمیانه قیراط میگن کرید چقدر است مثلا ارزش چقدر است مثلا به چی اندازه فروخته میشه جاتر به کدام کشورها میره این خب بولی میشه دمی ولایت که بولی میشه میره کابل از کابلی به اسلام آباد میره صاحب کار راه بند دیگه جیپور میره دبی میره روس میره امریکا میره کانادا میره دنمارک میره و تمام کشورهای با تجارایی را مثل که میتونن بورن تجارت کنن اینجا مو پارچه قانونیش میدن باز ممانعت نیست واسه که از این تجارت از اینجا میخوان زمرت بکشن بعد کشورهای میرن زیادتر اسرائیلی ها مثلا شوقی هستن مگن دایی که دست میزنن دایی زمرت همین چیزها رو قیمت بالا میخرن و زیادتر همین تو چند روز پیش من شنیدم از یک چیز گفتن که وام بسیار با قیمت بالا میخرن یعنی که دست اول و زیاد مردم مال شوقی است که با او بفروشه آیسه دست کلا وقت د کابل نه یا د افغانستان نور سیمه ملګری خپلوان دوستان چې لري د افغانستان بهر خارج نه وایزا جی سب د زمرد په کان کار کوي ماشاءالله کله کله سه بوختن نه کوي چې څو ورکه توفات سره ولګه یا خبر قیمت نه خبر دی کنه والله تو اندی والا خو مثال گپ کسی به خاطر تقاضا میگی بکنم میشه به هر آیا شب د کان زمرد هستیم اینو خب حساب ما خودمون که مثال زمرد از معدن اخراج کنیم برو در بولی بفروشیم بلا وان میگیم ما در پای خود ما بگیریم ما میتونیم قشریکا هماهنگی که به یک آدم تحفه بدیم تو در غیر از یک معدن زمرد بکشه مثال گپ بود بدون از اینکه بولی نکنیم قشریکا مصلحت نکنیم و کسی تحفه دادن نمیتونیم با در بولی که در پای خود ما بگیریم باز او را میتونیم ما قشریکای ما کلشون هماهنگ که با یک دوست اندیوال میتونیم مسلکه تحفه بدیم. سب ساعت‌های کاری چند ساعت است اینجا ساعت‌های کاری و اینجا خب از بعد برف هم میفته باز برف مانع کار شما میشه نمیشه؟ نه برف مانع کار نمیشه دیگه ساعت‌های داخل معدن است چون داخل معدن است
از این تابستان کردن زمستان خوب گرم میشه، داخلای صوف گرم میشه. تابستان کس با یک عادت داره زمین داخلش یخ میشه، بیرون گرم میشه. حالا که از طرف زمستان داخلای صوف بسیار گرم میشن، بچه‌ها بسیار با شوق کار میکنن. تیم کاری هم از طرف روز هم با مدنایی که سر زمرد باشه، یک تیم روز کار میکنه، یک تیم شو. هم شو کار میکنن هم روز. بالکل چه دگان مادن شدیم، مثلا مادن خدا نخواست خود کرد و یا حادثه شد و کارگرها زخمی شدن یا با افگار شدن، تو اگه سه خونش خطرناک نیست داخل بکنه، چون ما تو داخل حالا میریم، من میترسم کمه. نه در جایی که کمر از نگاه انجینری با ریاست مدن همیشه مردم حالی که دمی طول 4 سال که قانونی شده کارا، ریاست مدن انجینرها میان مردم همکاری میکنن، قواندا نفرای مسلکی دیگه نفرای مسلکی میان و را از حادثه‌ای که کان که خطر میشه به خطر مواجه میشه و را شریک میسازن که شما در این نقطه دیگر رای چیز بسنجه که خدا نخواسته نشست نکنه، کسی از بین نورد یا زخمی نشه. اکثر مدن‌ها که از ما سخت میگم کمر سخت قاق کس دیگه اون نشست نداره، جای نرم با نشست میکنن، انجینرهای ریاست همکاری میکنن، مردم آگاهی میدن که احتیاط خدا بکنن. خب خواهش سوال خود داخل میریم دقیقاً می کدام سه خنج است و که بالا دیگه مادن هم داره میشه که در از او کوتاه بگین که هر مدن فکر میکنم از خود نام داره. این مدن که فعلا دیگه ما چیز میکنیم این سیاه‌خلوی پایین است. دیگه میریم به خیال این اولین مدن است که سیل میکنیم، با میریم طرف بالا مدن ها زیاد است دیگه سیاه. دیگه مانده ما میسازی. خیلی بالاست دیگه شروعش از ما چی میترسم که ما فشار میگم پایین میشه که لول نخوریم از بالا، ان شاء الله نمیفتم قند آقا است. این اول است فعلا در اول قرار گرفته. ان شاء الله داخل مدن میریم. بله ماشه بخیر باشید. کدام مدن است؟ این مدن است مثال که بیا از تخته تخته میگیم بعد می روی تخته تو رگ است. این می ساها کمر کمیتری میشه، می شکل که میگیره بسیار خوب برجسته است فعلا می ساها. در این دیگه اینا مثال یک بند دو بند بزنی ان شاء الله که امکان داره ثمرت شروع کنه. یه ثمرتی دیگه است. جای ثمرتی نمیتونه یک جا موقعیت که شوه دیگه، یعنی امکانات ثمرت خوبش هست. باز ما که بالا میریم تصویر باز میگیریم اونجا دیگه چه است که عملا ثمرت برآورده. عملا ثمرت بالا جای اونجا ان شاء الله دیگه با صبر که باشی تو باز اونجا بم بزنن، باز پاک کنن، سعی کنن با ان شاء الله میگیریم تصاویرش میگیریم از تصویر و خیر باشه. خوش صاحب این دیگه رگ از گفتی؟ این رگ از مثال نمی رگ از این برما میگم ما خب بند در این مثال اینجا زمرت است، نه نمی خط زمرتی است. یک برما اینجا میگیرن، یک برما اینجا 50 سانتی. باز کمر که بیای نمی رگ تعقیب میکنم، پیش میریم در اینجا دیگه با داد خدا زمرت میشه. یعنی ساحار کریچک میگن اینا. اما که تاودی کمرت میبخشی. یعنی در صاحب با کریچک میگیم. زمرد که در کریچک که بوده با بسیار زیاد میده. در این قسم جا یک با این رگ است. این کریچک است. کریچک است دیگه، این با دیگه از میلیون و میلیارد با بالا با دیگه زور تجارام نمیکشه، دولت میخرید. دولت ها میخرن با زمرد کریچک. یعنی این کریچک است، این رگ هم یعنی زمرد چند قسم داره، چند طبقه داره. این رگ میگم. هم در رگ زمرد میدم، در کریچک باز زیاد از این زور تجارا نمیکشه دیگه. با از این کریچک بالاتر تنور است. از این تنور نانپذیر خودی. با تنور هم میده زمرد. یعنی یک تنور زمرد. این در وقت روسا تنور میکشید مردم. حال کریچک میکشن، اینمی رگ دیگه. این رنگ ما چه میبینی رنگ چی است نه؟ رنگ است. یعنی صاحب صاحب برجسته است دیگه، اینمی زمرد اینمی ساها 100% امکانش میوشه. 100%. والا شب برم دیگه مدن میریم ما شب. والا اینجا کارگرها بخاطر ما کار چی کردن؟ قدر ما لیدون کو عجب سر دنن تصویر دل سکه ډیره تیاره و هم خو رګونه مو لیدل چې زمرد د اسانه دی په زورونو کې ګورو او ایسب څو برخه چې ویل چې اوله د تنور مخه څو ایسب تاسو ویلې کریچک اول خو راګ راځي بیا کریچک راځي بیا ورپسې تنور راځي تنور نو بیا نور د څه فکر وکړي چې زمرد چې بوجي تر ډکیږي هغه ځبل چې تجاران نشخصي بیا حکومت باید داخل شالته او پاس نور مدن هم دي نور قانون هم دي هاته هم مرزو هله د چې تر پای پورې مو ملتیا وکړي برم صاحب. الرحمن الرحیم. قسمی که شما شاهد هستید نظر به گرمی هوا مردم از تمام ولایت به پنجشیر حضور آوردن و از معادن پنجشیر هم دیدن کردن و سرمایه گذاری تاج صاحبای عزیز زیادتر شده به طرف معدن ها، استخراج هم در این اواخر زیاد شده. الحمدلله
در دیگه ولسوالی‌ها هم زمرد استخراجش بهتر شده، زمردهای بسیار با کیفیت و کوالتی بسیار بالا استخراج شده. قسمی که شما شاهد است فعلا در تالار و حتی تجارای ملی و بین المللی فعلا در این تالار حضور دارند. در این مزایده زمرد بسیار استخراجش بهتر بالاتر شده و این به نفع معدنکاراست. تجارای فعلا از چین و از دیگه ولایت‌ها در تشریف آوردن، میخوان در آینده ها سرمایه گذاری بکنن و در قسمت معدن ها هم میخوان از معدن ها دیدن کنن و این قسم زمرد که میبینن با این کیفیت میخوان سرمایه گذاری بکنن. اگر سرمایه گذاری صورت بگیره در قسمت معدن ها در دیگه ولسوالی ها ان شاء الله که زمرد استخراج میشه و این به نفع معدنکاراست و همچنان به نفع مردم افغانستان. بازار زمرد پنجشیر الحمدلله در بیرون از کشور هم بسیار خرید داره، در داخل کشور هم بسیار خوب است چون کیفیت بالا دارد زمرد پنجشیر نسبت به دیگه کشورها و همون خاطر خریدار بالاتر هم داره در افغانستان. ما از دولت و از تاجر صاحبای عزیز امی است که در معادن سرمایه گذاری بکنن و وسایل پیشرفته تکنیکی را در خدمت مردم قرار بدن تا زمرد با کیفیت و کوالتی بهتر معیاری‌تر استخراج شود. درنو لیدونکو د رڼا ټلویزیون درنو مینوالو د پنجشیر ولایت خنج ولسوالۍ د زمردو کانونو ته راغلي یاستو. دلته مو د دغو کانونو دوو کاریګر سره سر وخوړه. ماشاءالله دوی ټایټ د موږ ستړي شول، دوی ستړي کېږي هم نه ماشاءالله ځکه چې هر ورځ ځي او راځي. دوی نه پوښتنه وکړي چې دا پروسه څنګه ده، دوی څه رقم کار کوي، څنګه عاید ترلاسه کوي او کومې ستونزې لري په دې برخه کې. سلام علیکم جان، خوب هستی؟ بخیر؟ خوب هستی؟ بخیر جان، جور ساعت خوب است. سلام. قربانت. نامت؟ نام محمد نورالله ولد محمد اعظم. اینجا معدن دارم در سیاخلو، معدن 144 معدنم است. همینجا کار میکنم، تقریبا 60-70 لاک روپیه اینجا مصرف کردم. دیگه 2 سال حال کار کردم، 1 سال در جمهوریت، 3 سال دیگه مدت 60-70 لاک روپیه مصرف کردم. حال جوازم قیمت شده، به هر کار کنم که 1000 روپیه از این میگیرن. بم هم بالا رفته، امیره به هر مسلمانی است رحم کنن، مردم دستش برسه به ایکو از این به هر یک چیز بگیرن. ما میبینیم به هر بچه‌شم این بسیار زیاد مصرف داره. خو از بیان جنجال گفتین بم قیمت است و همین محیط زیست که پا تاکس مالیه که میگیره زیاد است. بله مالیه زیاد است. همین محیط زیست که به هر 60000 روپیه جواز میگیره و هیچ امکان نداره. این به هر 10000 روپیه که صحیح است. این مردم بیچاره بسیار به تکلیف است ایکو. دیگه پروردگار خودش رحم کنه، تا که رحم پروردگار نشه زمرد هم به کس نمیبره. دیگه بری یکی بم بلند رفت، حالی که سر 600-700 روپیه بود، 7,500 حالی به سر 2,500 غریب بیچاره چه رقم بخره؟ این یکی از امکان بالاست. این مال ما نتونستیم بخریم، 50 آنا پتوقی را خریدیم دیگه بم هم نبود. دیدم میتونیم مشابه را از خود پلاستیک ببینیم. ما از پتوقی میترسم مقصد. این فقط 50 آنا 7,500 روپیه خریدیم. فهمی؟ از پلاستیک نمیکشم، خطرناک است، غرض نداریم. این پتوقی است که در چیز استفاده میشه. ما سروال وان نیستم، همینجا کار میکنم دیگه به حساب مشکل. این به هر امکانات بسیار زیاد کار داره. این مصرفش بسیار زیاد، 10,000 روپیه جواز که سابق بود از رئیس اسلامی به خواهش میکنم امیر به پس هم 10,000 جور کنه، همون با مردم غنیمت بود. چند نفر کار میکنه در معدن امروز؟ در معدن امروز ما 10 نفر بود، حالا 7 نفر است. اجرا ما کار کردیم 10 نفر بود، حالا به هر 2 هفته شد بالا شدیم. خداوند گردن ما بحث نکنه، 7 نفر هستیم، 7-8 نفر. خوی دیگه رگ از که بخت و تالی از که جام جایی میبره. یک بخت تالی از برآمد نبرآمد اونم ضرر روی هستی چه میگنی زمرد است. پیدا میشه مقصدش. در اجرا ما 2,000 روپیه کشیدیم، امروز بولی کردیم در ولایت بردیم، پیسه فیس دولت هم 100 روپیه دادیم. دیگه به هر اینال بسیار مشکل است. به هر 60,000 هم 10,000 بود، 10,000 غنیمت بود. حالا بم هم که سر 2,500 میگن نی هم بالاست، خریدن نمیشه. صحیح. دیگه امیر از رئیس اسلامی خواهش میشه که به هر امیر کوشش کنه به مردم به هر راه شه مردم. بله. نام خودت لالا؟ نام خودم عبدالآغاز ولد جگلالام، باشنده خود خنج معدن داریم در طرف کمر سفید. کمر سفید بالا از او بغل کوس در کار هستیم. چون که جواز بسیار بالا رفته، 90,000 روپیه شده، سابق بود 10,000. مردم توانایی کل داشت که بگیره کار کنه در اینجا.
حالا که جواز در 90,000 است یا 60,000 از محیط زیست میگیره و 30,000 هم از جواز میگیرن. توانایی عمیق گپ به مردم نمانده که حالا بدر بیان در کار شوند. اگر بم بود 7,500 رسید 2,500 این دیگه قیمتی بالا رفت. مردم فعلا توانایی دیگه هیچ چیزی به مردم نمانده که نمی معدن بود مردم یک چاره وسیله خداوند میکرد بخششان نمی از یک لقمه نان میخوردن. امروز بدر این مواد هم بالا رفت جواز هم بالا رفت مردم هم بیکار ماندگی است توانایی ندارن دیگه بسیار وضعیت مردم هم خراب است. خود ما هم بسیار مشکلات داریم که خود جمع جور میکنیم که در کار میشیم دیگه در حدود 10-12 نفر خود ما کارگر داریم ماشکی هم داریم دیگه توانایی ما بسیار بخی و جنجال هستیم دیگه چون که قیمت نرخ بالا رفته بعد در این باره دولت خودش غور کنه گفتن که دینامی کو دینامی مدن بیش از 2,000-4,000 نفر نانخور بود مردم بیادر میرفت دینامی بیادر چه در خاک پالیش چه در یک کار چه در مردی کاری مثلا در کس از اینجا یک لقمه نان خود پیدا میکرد امروز که جواز بالا رفت مواد بم بالا رفت این نمی توانایی دیگه به مردم نمانده که نه کار میبینی که امروز چقدر خامخانه است دیگه وقت بدر یه گرس چالان شدن ماشینا بود کل کار بود مردم هم یک لقمه نان پیدا میکرد فرض کنیم هر کس به واسطه نان خود از اینجا پیدا میکرد امروز کل بیکار مونده بعد دولت امارات اسلامی از امیرالمومنین صاحب خواهش میکنیم که بدر بالای مردم بدر از که انصاف کنن این نرخ‌ها را سر مردم واردارن این 90,000 را اوسه بکنن سابق تا 10,000 جواز بود امروز رسیده تا 90,000 واسه توانایی مردم دمی نمیکشه مردم توانایی 100 روپیه افغانی را نداره پیدا کنه 90,000 از جا کنه برای جواز جور کنه بدون جواز دیگه کارم نمیمونه دیدیم همه تصاویر ان شاء الله از مادن که بالا شما نبودین موجم رفتیم دیگه میریم به طرف پایین بخیر باشید بخیر باشید تشکر یک دنیا از شما بخیر باشید